په کابل کې د عیدګاه جومات په اړه معلومات لرئ؟ د جومات او یو لرغوني ځای په توګه یې د افغانستان په تاریخ کې ونډه څه ده؟ دې تاریخي جومات ته ولې وخت نه وخت د سیاسي جومات خطاب کیږي؟ کابل کې د عیدګاه دا لرغونی جومات د ښار په یوه مهمه سیمه کې موقعیت لري. دا جومات د پل محمد خان او حضوري چمن ترمنځ پروت دی. د تاریخي روایتونو له مخې هغه مهال چې د افغانستان مؤسس حضرت احمد شاه بابا کابل ته راغی، په همدې ځای کې د اختر لمونځ له خلکو سره په ګډه ادا کړ او له همدې په استنباط سره په دې ځای کې د امیر عبدالرحمن خان د واکمنۍ پر مهال په 1411 هجري قمري کال کې د عیدګاه جومات د جوړولو کارونه پیل او 15 کاله وروسته یعنې په 1415 هجري قمري کې یې چارې بشپړې شوې. د دې جومات ټوله احاطه شاوخوا 20 جریبه ده. په دې اندازه ځمکه د عیدګاه جومات جوړښت پخوانی او له اوسنیو سره متفاوت دی. تفاوت یې په دې کې دی چې د عیدګاه جومات طول زیات او سور یې کم دی، خو د دې باوجود هم پکې په یوه وخت کې تر شاوخوا 3000 کسان ځایږي. د دې جومات وداني 6 وړې او یوه لویه ګنبد لري او د دې ترڅنګ د 2 وړو او یوه لوی محراب لرونکی هم دی. د عیدګاه دا جومات 3 دروازې لري او هره دروازه یې وړې ګنبدې او منارونه هم لري. د عیدګاه جومات لپاره دا مهال د یوه خطیب په شمول 4 تنه ملازمان معذب شوي دي او له مالان میډیا سره د کمرې مخې ته له خبرو پرته وایي چې په عیدګاه جومات کې د اخترونو لمونځ او جنازو له لمونځ پرته نور لمونځونو او مراسمو ته اجازه نه ورکول کیږي. د دوی په خبره د اختر او جنازو له لمانځو پرته بیا د بهرنیانو په شمول ځینې خلک د دې جومات لیدو ته هم ورځي. دا زموږ چې د یو ملي ارزښتونه دي او د دې باید پالنه او ساتنه وشي. دا زموږ ځوانانو او د ستاسو د رسنۍ باید دا غده چې د دې باید ښه یو میډیا ته خلکو ته باید یو ښه افغانستان نشر کوم چې موږ داسې یو ملي ارزښتونه لرو په وطن کې، نه یوازې عیدګاه چې باره ووایي داسې مینار جام موږ لرو لکه غزني شوله، بدخشان کې شوربند امین، باید د دې هر یو ښه شکل او ښه بڼه باید میډیا ته باید وښودل شي. او خاص پات شو عیدګاه باره کې عیدګاه خو زموږ ستاسو ډېر یو د نیکون نه راپاتې ځای ده او ماشاءالله اوس آبادي په لور ده او افغانستان هم چې ده ښه د پرمختګ په لور روان ده. غازي امان الله خان د خپل پلار امیر حبیب الله خان له مرګ وروسته د افغانستان د واکمن په توګه همدلته د عیدګاه په جومات کې وټاکل شو او نوموړي له همدې ځایه له انګریزانو څخه د خپلواکۍ د بیرته اخیستو په موخه د مبارزې غږ پورته کړ. پر دې سربیره په تیر تاریخي سیر کې د عیدګاه په دې جومات کې یو لړ جرګې هم شوي او په یادو جرګو کې په ملي کچه پریکړې شوي دي. له همدې امله د عیدګاه جومات سیاسي جومات هم بلل کیږي. خلک وایي چې د عیدګاه په څیر نور تاریخي او مذهبي اماکن کولی شي چې د کورنیو او بهرنیو لیدونکو پام ورجلب کړي او په همدې توګه به دا ځایونه پر عایداتي سرچینو هم بدل شي. دا بلکې تاریخي ځایان یو کولی شو موږ دې لپاره یو ښایسته تورستي محل هم جوړ کړو، نه یوازې افغانستان خلکو بلکې خارجیان لپاره هم موږ دا کولی شو کو میډیا ته وښایو او دعوت ورته وکړو چې افغانستان داسې یو ځایګان لري، داسې یو ښکلی تاریخ لري چې باید موږ یې ریسرچ باره کې وکړو. او افغانستان یو ډېر پرامنه او ډېر ښکلی وطن ده او د تاریخ لګان افغانستان خو ډېر تاریخي څنګه چې موږ اورېدل 15000 کلن موږ تاریخ تاسو لرو. په دې 15000 کلن تاریخ کې موږ باید تاسو دا ریسرچ باید وکړو چې موږ ډېر ښکلي ځایګونه لرو او باید ریسرچ پکې وشي او د تورست لپاره د افغانستان د اقتصاد لپاره او افغانستان یو خلکو ته ډېر ښکلی شکل ښودل معنی دا افغانستان لپاره هم ګټه ده او دولت لپاره هم ګټه ده او خلکو لپاره هم.
له دې هاخوا چې د عیدګاه په جومات کې ملي او سیاسي پریکړې شوي، په تیرو 12 لسیزو کې د همدې جومات مخې ته د ثور اتمه چې د شوروي اتحاد ضد مجاهدینو د بریا ورځ ده په یو لړ ځانګړو مراسمو سره نمانځل کېده. د کابل اوسیدونکي وایي چې دې نمانځنو د عیدګاه جومات تاریخي هویت بیرته ژوندی کړی دی. دوی ټینګار کوي چې خلک او حکومت دواړه مسؤلیت لري چې له ورته تاریخي ځایونو سمه او سالمه ساتنه وکړي. الحمدلله افغانستان یو تاریخي هیواد ده او تاریخ لري. دغه عیدګاه جومات تقریبا 110 کاله تاریخ لري. نو افغانستان کې د عیدګاه جومات په شکل باندې نور زیات تاریخي ځایونه شته ده. نو د دې تاریخي ځایونو د دې آثارو باید حفاظت وشي او دې په حق باندې باید ټول ملت ته یو څه لارښوونه وشي، خلکو ته یو څه د دې معلومات ورکول شي. نو دا ډېر مهم ځایونه دي، باید د دې حفاظت وشي. که څه هم دا جومات د ثور له کودتا او دغه راز د کورنۍ جګړې پر مهال سخت زیانمن شوی و، خو له تیرو جګړو وروسته د نوي حکومت له لوري ورغول شو. دا جومات بیا په 1399 کال کې داسې ورغول شو چې د ودانۍ ترڅنګ یې پراخ انګړ هم زرغون کړی شو. خو د څو کلونو په تېرېدو سره یې که څه هم د حفظ او مراقبت مسؤلیت د حج، ارشاد او اوقافو وزارت پر غاړه دی، د انګړ زرغونتیا یې خرابه شوې ده. په چمن او د زینتي بوټو په منځ کې دا شنه شوي اضافي بوټي د دې سبب شوي چې چمن یې زیانمن شي. خو چارواکي وایي چې د یاد جومات د چمن بیا رغولو لپاره یې پلان ترتیب کړی دی.